تازه خبر، پاکستان د طالبانو د ویشلو او کنټرول لپاره د دوی څخه څو نورې ډلې جوړې کړې دي. پاکستان څه لوبه روانه کړې ده، تازه څه پلان لري، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. فارن پالیسي خپرونې په یو تازه راپور کې د خپلو سرچینو په حواله د پاکستان له هغه پلان څخه پرده پورته کړې ده چې د طالبانو په منځ کې د نورو ډلو په جوړولو د دوی د کنټرولولو هڅه کوي. استخباراتي سرچینو دغې خپرونې ته ویلي دي چې د پاکستان د دې کار هدف د طالبانو د کنټرول ترڅنګ د افراطیت پراختیا ده. د سرچینې د معلوماتو مطابق پاکستان غواړي چې افراطیت له نویو بڼو سره د افغانستان ټولو سیمو ته ورسوي. فارن پالیسي وایي چې پاکستاني استخبارات د دې اجنډا د عملي کولو لپاره هغه طالب جنګیالي د وړو ډلو په لیکو کې جذبوي چې د طالب مشرانو څخه ناراضه شوي برېښي. د فارن پالیسۍ د موندنو پر اساس د اسلامي دعوت ائتلاف او د ابو عبیده کاروان د نویو جوړېدونکو ډلو نومونه دي. دا دوه ډلې له امریکا سره د طالبانو د سولې له معاملې وروسته له حقاني شبکې څخه جلا شوي دي او پر یادې معاملې اعتراض لري. فارن پالیسي زیاتوي چې نوې ډلو له پیله تر اوسه د خبریالانو، مدني فعالانو او نور افراطیت ضدو ادرسونو خلاف بریدونه کړي دي. د دغو ډلو له جوړولو څخه د پاکستان اساسي هدف د طالبانو واکمنۍ تر فشار لاندې راوستل او ساتل ښودل شوي دي، څو یاده ډله ترې بغاوت ونه کړي او د پاکستان له اوامرو سرغړونه ونه کړي. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدم وایي چې د فارن پالیسۍ د دې راپور لیکواله پیژني او د دې کاري تجربو او موثقو سرچینو د لرلو په اساس د دغه راپور په دقت مطمئن دی. هغه همداراز د پخوانیو افغان جهادي تنظیمونو ترمنځ د پاکستان د تفرقه اچولو پخواني سیاست ته په کتو وایي چې د طالبانو ترمنځ هم د داسې مختلف ډلو جوړول د پاکستان لپاره یوه اړتیا او د معمول مطابق عمل دی. پاکستاني چارواکو او طالبانو د فارن پالیسۍ دغه راپور ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.